د ښځې خور سره لنډه کیسه. لیکوال افتخار الله افتخار. نن مازدیګر اجمل بیا د خسر کره مېلمه و. خینې یې ورته د خوشحالۍ منډې را منډې وهلې تر څو ښه چای یې مخې ته کېږدي، ځان اوزګاره کړي چې خپل اوښې سره ټوکې ټکالې وکړي. خواښې ته ګران ځکه و چې اولنی زوم یې و. په خبرو کې یې ورته د ثنا صفتونه او خاطرې بیانولې. بیا تر ټولو جالبې دا وې چې دواړه لورګانې یو ځای پیدا شوې وې. په اسانۍ سره چا نه پېژندلې چې ثنا کومه یوه ده او سلما کومه یوه. چای تیار شو. سلما په میز هر څه د چایو د وچې میوې سره کېښودل. وروسته د خپل اوښي اجمل څنګ ته کېناسته. د پیالې ډکولو سره یې مور ته وویل: مورې، اجمل لالا چې تیر ځل راغلی و، ثنا ورته ستړي مشي کړې وې او دې غریب ګمان پرې زما کړی. ګوندې خینه مې ده. دې خبرې سره درې واړو وخندل. خو دا چې د اجمل په زړه کې خپلې خینې ته څه وو، په دې غیر د الله جل جلاله نه هیڅوک هم نه پوهېدل، ځکه چې سلما هم د ثنا غوندې ښکلې وه او څېره کې بیخي یو شان وه. خینې یې په خپل ولې دیکه ورکړه چې دا کیکونه مې ستا لپاره راوړي، ګنې موږ خو یې یو اختر او بل اختر خورو. بیا خندا ماحول ونیو. حقیقت هم همدا شان و چې دا کورنۍ ډېره غریبه وه. پلار یې ښار کې مزدوري کوله، شپې ورځې سبا کېدې پرې. خو د ثنا په پرتله سلما ډېره هوښیاره او چالاکه جینۍ وه او دا د کلي مالت ډېرو ته معلومه هم وه چې په اسانۍ چا نه شوه دوکه کولای. خو د اجمل په وجود کې چې ورته کوم وحشي ژوندی شوی و، باید اجمل هم داسې څه کړی وی چې سلما خپل جال کې ګیره کړي. چای وڅښل شو. مور یې وویل: ما ته لوټه ډکه کړه، زه به لمونځ وکړم چې بیا وروسته قضا کېږي. لور یې هم یوه دوه ونه کړه. په منډه یې لوټه ورته د تشناب خولې ته یوړه. هلته یې کوټه کې په ثنا سترګې ولګېدې چې غلې ناسته او په زړه کې ګوړې ماتوي. غږ یې وکړ پرې: ای جینۍ، راځه میدان خالي کېږي، لږ دیدن وکړه. ثنا چپړې ته لاس کړ، سیده یې پسې ورخوشې کړه. ورکه شه بې شرمې. سلما نیغه له کوټې ووته. مور یې د تشناب په لور روانه شوه. اجمل جیب ته لاس ښکته کړ. غټ سکرین والا موبایل یې په میز کېښود. خینې ته یې وویل: وګوره، ستا لپاره مې څه راوړي. سلما د ناستې سره سم موبایل ته لاس که. واو، څومره ښکلی موبایل دی، او رښتیا دا زما دی که د ثنا؟ په شوخۍ یې ترې وپوښتل. اجمل مسکی شو. اوهو، تاسې چیرته منئ چې زه مې له انډیوالې سره په موبایل وغږېږم؟ شرم درته ښکاري، ګنې ټوله دنیا اوس په موبایل خبرې کوي. سلما یې زر ځواب کې وویل: دا خلک نه پښتو ته ګوري او نه اسلام ته. بیا لا وایي زه پښتون یم او مسلمان یم. له نکاح مخکې خبرې نشته، نه اسلام کې او نه په پښتو کې. باید په دې خو نارینه هم شرمیږي. خو چې دا تاسې ولې نه شرمیږئ ها؟ د اجمل د خندا غږ پورته شو. دا منو چې ایمان مو کمزوری دی او پښتو خو له ټولو پښتنو کډه کړې. تش په نوم د پښتو تمثیلونه کوي، ګنې څوک د پښتو په قانون برابر دی. او دا خو مې ځکه تا ته راوړ چې اکثر د پلار په کور نه وي، حتما څه ستونزه شي نو زنګ ووهي او حلال کړی چرګ حاضر شي. بل رښتیا موبایل راکړه چې چل درته وښایم. له دې خبرې سره سلما نیغه اوچته شوه. په کټ کې یې تر څنګ کېناسته. هسې چل خو مې له خپلې ملګرې یاد کړی، هغې سره هم دی او تا سره به پرې اوس ساعت تیر کړم، او که په څه نه پوهېدم په هغې به ځان پوهه کړم. موبایل سلما لاس کې نیولی او اجمل ورته پکې ګوتې وهي، خو خوند دلته ورکوي چې کله یې ورسره لاس لمس شي او کله ولي. خو د سلما فکر لا دې ته نه و چې اوښی مې د زړه کې راته غل وي. تر ډېره سره مصروف و. آن اجمل دومره ډاډه شو چې څو وارې یې له ویښتو ونیوه چې ستا څومره بېکاره ویښته دي. او ښکلې سلما به هم د مینې یوه نیمه څپېړه ورکوله، خو دا مینه یوازې د اوښي او خینې وه، نور هېڅ. مور یې لمونځ ادا کړ. وټوخېده. اجمل خپل ځان لږ له سلما څخه جلا کړ او وروسته نیغ ودرېد. خواښې پرې غږ وکړ: ولې زویه څنګه ودرېدې؟ بس د ترورې، وخت ډېر وشو، لږ کارونه راته پراته دي، هغه باید خلاص کړم.
سلما هم ولاړه شوه. یو خوا ته راغلی نه بیا دې د تلو خبرې شروع کړې وي. دا عادت مې د خوښ نه شو لالا. اجمل مخ تاو کړ. بیا که راغلم تر ډېره به پاتې شم. اوس ځم راځه ور راپسې بند کړه. خواښ یې په تندي ښکل کړ. مخه یې ورسره وکړه. سلما ورسره تر دروازې ولاړه. اجمل ورته لاس ونیو. دې هم لاس ورکړ. تر ډېره یې کلک نیولی و. دی ورته وویل چې ستا له خاطره راځم، ګنې خور خو دې نه ستړي مشي کوي او نه مخه. سلما لکه د لیونۍ ورته خوشحاله شوه. اجمل له کوره ووت. د شپې به یې پلار له مزدورۍ کور ته راتله. سلما خپل موبایل سنا ته وښوده چې وګوره لالا په ما داسې خرچې کوي او تا ته صرف نغدي روپۍ درکوي. دا به لا څه خرچوي. د کوچنۍ کورنۍ دا لویه خوشحالي وه چې په ګډه سره وخاندي. شپې ورځې تېرېدلې خو د اجمل په خوی کې ډېر بدلون راغلی و. څو ځلې یې سلما ته سیده ویلي و چې ته دې له خور ښکلې، خو دا چې جونې خپل صفت ته خوشحالېږي نو ځکه سلما ته دې خبرو ډېر خوند ورکاوه او دا هم ورسره نور عادت شوې وه. اوس به لا اجمل تر ډېره د خواښې او کوژدنې نه سلما په پټه او په طریقه لمس کوله تر څو ځان ته یې مایله کړي. بیا تر ډېره به سره په موبایل غږېدل سلما ته دې اړیکې خوند ورکاوه خو سنا ته یې حال نه ویل. یوه ورځ ترې اجمل په موبایل کې غوښتنه وکړه چې څنګه دې خوښه ده په بستر کې سره یو ځای شو. د څو شېبو لپاره دې خبرې سلما ته بیخي خوند ورنکه او نه یې ترې داسې تمه درلوده. جواب کې یې ورته وویل زما له تا دا تمه نه وه. اړیکه یې ور پرې کړه. بیا څو ځل سر په سر زنګونه راغلل خو اوچت یې نه کړل. داسې 2 ورځې تېرې شوې خو زنګونه همداسې را روان وو ورته. اخر یې زړه تنګ شو. جواب یې که ولې موبایل نه اوچتوې؟ زما خوښه ده. ګوره سلما تا سره مې زړه لګېدلی. اوس مې خوبونو کې هم ته راځې. راځه له زه د تېره شه ته به هم خوند واخلې او ګوره که داسې خبرې کوې نو موبایل بیخي بندوم. ښه نو چې داسې ده بیا زما هم واوره. قسم کوم چې تر څو را سره یو ځای نه شوې خور ته دې د واده په سحر طلاق ورکوم او بدناموم یې چې دې د بل چا سره هم اړیکه درلوده. د سلما له لاسه موبایل ولوېد. رنګ یې وتښتېد. د خبرو توان یې نور نه درلود. د خور راتلونکی یې برباد ولیده. په کوټه کې یې قدم وهنه پیل کړه. بیا یې په موبایل را منډه کړه. غوږ ته یې پورته کړه. ګوره لالا ته داسې نشي کولی. پوهېږم ته ټوکې کوې. له هغې خوا غږ راغی. تر څو چې زما ونه منې قسم کوم چې دا کړنه تر سره کوم. ما ته نورې جونې ډېرې دي. تاسې غریبانان څه په تندر وهم. اړیکه یې پرې کړه. سلما په مخ پرتې زلفې د غوږ شاته تاوې کړې. ښه ډېر سوچ او فکر یې وکړ. اخر ویده شوه. ماسپښین یې سر ایښی و. مازدیګر راپورته شوه. سنا یې ډک جام په لاس خواته راغله. خورې بیماره راته ښکارې. وګوره زه تا په تکلیف کې نشم لیدی. پازه دا د تبې ګولۍ وخوره. سلما فکر وکړ چې ته ما په تکلیف کې نشي لیدلی زه نو څنګه ستا بدنامي وزغمم. ښه یې ورته وکړه. ګولۍ یې خولې ته کړه. اوبه یې پسې وڅکلې. سبا سهار پلار یې مزدورۍ پسې ښار ته ولاړ. مور یې وویل زه به مې خور کره لاړه شمه. لمسی یې د کوټې له سره رالوېدلې. زړه مې ورسره غوڅ غوڅ دی. سلما ورغږ کړ مورې سنا هم ځان سره بوزه. ډېر وخت کېږي چېرته تللې نه ده. هر مړي ژوندي ته در سره زه روانه یم. د دې هم زړه تنګ شوی. په سنا یې خبره ښه ولګېده. مور یې وویل سمه ده لورې ستا به ومنم. زه چادري را په سر کړه. سنا هم ست نه غوښته. په منډه یې برقه په سر واچوله. را بهر شوه. خور یې ښکل کړه. دواړه له کوره ووتې. د سلما سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ما وبخه زه مجبوره یمه. موبایل یې راواخیست. اوښې پسې یې زنګ وواهه. له لږې شېبې وروسته موبایل ځواب سو. هلو اورې سلما ښه یې؟ څنګه دې راته زنګ وواهه؟ تر پرونه دې موبایل بند و. سلما اوښکې پاکې کړې. ګوره لالا تا چې مخکې څه وویل له هغې تېر شه. خپل او زموږ ژوند مه خرابوه. د دې لپاره مې زنګ درته وهلی. زه په خپله خبره کلک ولاړ یم. پته به درته هله ولګېږي چې پښې ابلې خپې یې کور ته در ولېږم. یعنې ته له خپلې خبرې په یو ډول هم نه اوړې. وچ کلک ځواب راغی. ورته یې وویل نه. سلما زړه کلک کړ. سمه ده
نو خواښ یو ښځه دې په کور نشته زر راشه چې ارمان دې پوره کم ګوره وخت کم دی سبا یې زه نه منم له هغې خوا واورېدل شو رښتیا هو زر کوه نو اړیکه پرې شوه له نیم ساعت مخکې اجمل په کور وارخطا را دننه شو د زینې څنګ ته راغی شاوخوا یې وکتل څوک یې په نظر را نغلل غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه زه پوهېدمه چې ستا هم زړه غواړي راځه که نه ولاړه څه ته یې همدې سره یې له لاسه ونیوله د کوټې په طرف روان شو سلما څه نه ویل خو چې کوټې ته داخل شو اجمل د ځان خوا ته راښکله سلما ترې پوښتنه وکړه زه ستا څه یم اجمل یوه شېبه خاموشه و بیا یې جواب کې وویل د ښځې خور دا اوس په کوم کتاب کې راغلی چې ته ما سره داسې اړیکه نیسې ګوره سلما تا زنګ وهلی او نور خو ته پوهېږې چې زه څه کوم سمه ده خو ګوره خور ته به مې حال نه وایې لیونی نه یم له دې خبرې سره نور هم ورجوخت شو بیا وغږېد راځه که نه چې څوک را نه شي بیا یې د سلما څادر له سره کش کړ په بالښت یې کېښود خپله ورخویه شو اجمل د کوټې یو څنګ ته او سلما بل څنګ ته کش کوله اخر د سلما په طرف شو د هوس تنده یې سړه کړه خو بیا یې هم پر ځان سولوله تقریبا نیم ساعت وخت یې ونیو جلاله کوټې راووتل اجمل ورته وویل بېغمه شه خور ته دې طلاق نه ورکوم له دې خبرې سره له کوره بهر شو سلما اوښکې پاکې کړې او هماغې کوټې ته یې منډه کړه شپې ورځې تېرېدې واده تیار شو ناوې د خسر کور ته یوړل شوه د نکاح په وخت اجمل ته وویل شو د قسم لور سلما چې په دې نوم بله لور نه لري تا ته قبوله ده اجمل ټکان وخوړ چې زما کوژدن خو ثنا وه سلما راته څنګه په نکاح کیږي شاوخوا یې نظر تېر کړ پلار ته یې وویل پلاره سلما نه ثنا دا چې پلار یې د کلي خانداني ملک او د نامې جامې عزت یې لاره په حجره کې یې چې خپلوان کلیوال تربوران ولیدل خوله پرې راماته شوه فکر یې وکړ که دا نکاح ونه شوه د عمر شرم راته پاتې کیږي او بله دا چې سلما او ثنا خو په شکل هم یو شان دي زوی ته یې ډاډ ورکه ګوره زویه زه نه پوهېږم چې دا هر څه روان دي خو نکاح باید وتړل شي هسې هم دواړو جونو شکلونه یو دي صرف نوم بدل دی هو ورته وکړه اجمل فکر وواهه چې پلار مې رښتیا وایي خو راځه دې سره به شپه سبا کړم او سهار به طلاق ورکړم ځکه چې دوکه یې راکړې چې سبق خو ورکړم که نه همداسې لږ خپ شور په کور دننه هم تیر شو خو نکاح یې د پلار په تیزۍ زر وتړل شوه خپل پردي لږ لږ کمیدل همدا چې د ګوتو په شمار میلمانه پاتې شو اجمل خپلې کوټې ته ننوت له ناوې سره یې سم چلند وکړ ان پوښتنه یې هم ترې ونه کړه چې داسې مو راسره ولې وکړل د سهار بانګونه واورېدل شول دا د رنګینیو شپه دوی په ویښه سبا کړه اجمل له حمام وروسته لباس په ځان جوړ کړ سلما ته یې وویل خوند یې وکړ خدا خوند به اوس زیات شي چې زه تا ته طلاق درکړم او سیده دې کور ته ولېږم ولې چې تاسې موږ سره دوکه وکړه زما کوژدن ثنا سره شوې وه او نکاح را سره تا وتړله زه نه غواړم چې ستاسې غوندې غریب او بې عزته خلک دې موږ کره واوسي نو ځکه زه د کورنۍ په مشوره تا ته طلاق دې لا دا جمله پای ته نه ورسولې چې سلما ورته لکه د لیونۍ د خندا شنه واوښته په خندا کې له پالنګه ښکته شوه په ولي یې داسې وټپاوه لکه کومه فلمي صحنه چې وي په پالنګ کېناسته له ځانه سره یې وویل طلاق طلاق خنده یې ودروله یو دم یې اجمل ته ګوته نیغه کړه طلاق خو د هغه کم نشي راکولی ولې تاسې ټولې پوښتنې زنانه دومره کمزورې ګڼئ چې نارینه څه وغواړي کولی شي بخښنه غواړمه خاونده زه نو په هغه کمزورو پیغلو کې نه یم او ته ما ته وګوره زما په تندي خو به یې کمقله نه وي لیکلي چې ته ما ته طلاق راکوې او زه د هېڅ نشم کولی ها اجمل یې کړو ته حق حیران پاتې شو چې اوس دا لیونی شوه که څه وشو پیریان خو به پرې نه وي ناست چې داسې خبرې کوي یوه شېبه خو ورته خاموشه لکه د بوت ولاړ و بیا یې خولې نه ورته یوه جمله ووته هی چې زه طلاق درکوم د دنیا یو طاقت مې هم مخه نشي نیولی او ته لکه د لیونۍ خبرې کوې او خاندې ولې سلما لږه شاته کږه شوه په خپلو لاسونو یې ډډه ووهله زه لیونۍ نه یم خو تا راباندې د لیونۍ او احمقې ګمان وکړ
که طلاق دې راکه ستا به شپه په کلي ښار او غره کې ونه شي او رښتیا یوازې ستا نه ستا د ټولې کورنۍ او ستا د هغه ملک پلار هم. له دې خبرې سره پرې اجمل لاس پورته کړ. سلما پسې نیغه له پالنګه راپورته شوه. د اجمل لاس یې ونیو او ښکته یې په تیزۍ سره خوشي کړ. د صندوق خواته لاړه، موبایل یې ترې رابهر کړ. له لږې شېبې وروسته یې د اجمل مخې ته ونیو. وګوره دا کوم امریکایي لوس فلم نه دی، د دې هیرو ته او ویلن زه یمه. ښه په غړېدلو سترګو یې وګوره او غوږونه دې هم خلاص ونیسه چې له خولې دې څه وتي. د ویډیو په لیدلو د اجمل ویښته نیغ نیغ ودرېدل، ټول بدن یې لړزي ونیو. اوس د هغې ویډیو لیدلو ته حیران ولاړ و چې له واده مخکې د سلما سره کوټه کې څه کړي وو. خو سخته پکې بیا دا وه چې په دې وخت کې ترې سلما د کورنۍ په اړه پوښتنې کولې او دې جوابولې. سلما د خپلو دماغونو نه ډېره ښه استفاده کړې وه. د اجمل او د کورنۍ ټول رازونه یې پکې سپړلي وو، کوم چې د دوی لپاره غټ پیغور او شرم بلل کېده. اجمل ژر ژر ویډیو ختمه یا ډیلیټ کړه. سلما ترې موبایل کش کړ، په پالنګ یې واچوه، مخ یې ورته راتاو کړ. خاونده، تا چې کوم موبایل ماته راکړی و دا ویډیو مې په هغې موبایل کړې او په یاد ولره ویډیو ختمه نه شوه، زما کومو 100 ملګرو سره پرته ده. که په ما لاس اوچت شو، که ما ته او زما کورنۍ ته زیان ورسېده او یا دې کوشش وکړ، هیڅ خاطر دې نه کوم. زه هسې هم مخکې ستا له خوا بې پردې شوی یم، خو ستا کورنۍ به د چا سره د مخ کېدلو پاتې نه شي. زما بې غیرته بې حیا خاونده، خینه خو د خور مثال لري. تا ولې ما ته سپک وکتل؟ اوس دې د هغې پښتون کور وران شي چې اوښې دومره خوشي کوي لکه ستا چې له خینې سره آزاد ګپ شپ ولګئ. تاسې د خینې له مینې ناجایزه فایده اخلئ. ما ډېر اوښې داسې لیدلي وو لکه زما ورسره زیاتی شوی، خو زه د نورو غوندې چوپه خوله کې نه ناستمه. درته ثابته مې کړه چې زنانه ذات هم کمزوری مه ګڼئ، هر څه کولی شي البته چې وغواړي. د اجمل ژبه وخوځېده خو حروف یې سره سم نشو ګنډلی. خو دا هر څه تا ځان ته څنګه وکړل؟ نه ما مې کورنۍ سره مشوره وکړه چې تا ما سره زیاتی کړې او زه پښتنه یم. که پلار مې بېوسه دی نو د ملالۍ هم بنګړي په لاس وو، خو ماتې یې ونه خوړه او د میوند جګړه یې تاریخ کې ثبت کړه. او رښتیا تا سر کې د طلاق خبره کوله، هغه څنګه شوه؟ اجمل سمدستي سلما له دواړو لاسونو ونیوله، پالنګ کې ورسره جوخت کېناست. بیا یې د هغې مخ ته لاسونه پورته کړل. راځه په دواړو خبرو تیږه کېږدو او زه به ستا د ډاډ لپاره دومره ووایم که طلاق هم درکړم بیا هم له تا ویره پکار ده. ما په ښځو کې دومره باجرته ښځه نه ولیدلې. زه د تیر لپاره سخت پښیمانه یم. دا د ژوند نوی سهار د موږ دواړو ته په عزت مبارک وي. له دې وروسته دې زه هم داسې عزت کوم کوم چې په اسلام کې په ما حق دی. اجمل، له دې وروسته دې زه هم داسې عزت کوم کوم چې په اسلام کې په ما حق دی. اجمل ځان ته نږدې کړه او کلکه غېږه یې ترې تاوه کړه. پای. یادونه: په دې هیله چې کیسې ستاسو په دماغو مثبت اغیز کړی وي. که کومه تېروتنه شوې وي ورور مو وبخئ. او باید ووایم چې ټول داسې نه دي، خو ولې اکثره داسې شته چې زموږ خپل کور ته دغسې بې پروا خوشي کوي. د سادات ټي وي ټولو درنو اوریدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تاسې ته وړاندې کړله. د کیسې لیکوال افتخار الله افتخار دی. هیله ده چې دا کیسه مو هم لکه د نورو په شان خوښه شوې وي، تر څو پورې چې زه بله ورځ د یوې بلې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم. تر هغې پورې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.